نږدې یوه میاشت کېږي چې اسلامي امارت پر کونړ واکمن شوی. په همدې موده کې ولایتي مسؤلینو د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو نظامي تجهیزات د کونړ د دویمې پلې لوا انګړ ته راغونډ کړي، خو په ټولیزو رسنیو کې داسې وانګېرل شوه چې دا نظامي توکي د نوپاس او یا نورو لارو پر ډیورنډ کرښه اخوا واوښتل. کونړ والي وایي د ملت شتمنۍ ساتنه د دوی اسلامي او افغاني دنده ده. ټول طالبان په ساتنه مکلف دي او هیوادوال دي پر دوی ډاډه واوسي. زموږ ملي شتمنۍ ده دا به نه ضایع کېږي. دغه بیت المال دی دا پراته دي او داسې نور ډېر اصلي او سامانونه د هم سره راجمع کړي. ولس ته هم ډاډ او اطمینان ورکوو. دا خو له توپونه دي یا دا خو له تجهیزات دي چې یو قدره مرمۍ یعنې یو پوچک هم موږ د خپل ملک نه بل طرف ته اجازت نه ورکوو نه ورکولی شو. بل پلو د دویمې پلې لوا مسؤلین وایي 20 کلنه مبارزه یې د دې لپاره کړې چې د ملت عزت او ملي نواميس وساتي. د یو میخه موږ ذمہواري ورکوو ملت ته چې دا به ضایع کېږي نه او دا به د اسلام د سرلوړۍ دپاره او دا به په دې ملت کې خوندي پراته وي. د دې موږ د حفاظت دپاره څوکیداران یو، د دې حفاظت په موږ باندې فرض او لازم دی. ولایتي مسؤلینو د ټولیزو شبکو له کاروونکو غوښتنه وکړه چې پر حقیقت ولاړ معلومات خپاره کړي څو هیوادوال د دروغو په خبرونو اندېښمن نشي.